تاسو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت کو نن منګه په پراخۍ کې وګورئ نن منګه هغه کوتاهي پوره کولی شو کومه چې زموږ نه شوې ده نن منګه هغه کمې پوره کولی شو کوم چې زموږ نه شوې دی موقع شتي موږ سره خدای ساتي چې وخت به داسې راشي چې دا پراختیا به ختمه شي چې کله د باندې مرګ راغی که نه دا پراختیا او د هر څه به دنه ختم شي دا موقع به دنه لاړه شي بیا به هېڅوک نشي کولی فرعون چې کله تباه کېدو الله تباه کو نو په هغه ځای کې ایمان راوړو او کلمه یې وي خو نه قبلېده چې دغه کلمه الله ورته څه ووي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خاوس الآن وس جون دي ټول زما په دشمنی کې تیر کو وسته کلمه نو چې په موت باندې مرګ راشي او په دغه ټیم کې بیا مونږ چغې وو د الله طرف نه ویلی شي چې الآن وس توبه وباسي وس ته سوی چې ګناهونه پرېږدمه او ژوند دې د خپلې مرضۍ تېر کو وس ته توبې وباسي ځکه الله سوی وليست التوبة للذين يعملون السيئات او توبه دا خلقو دا پاره نه ده چې ګناهونه کوي حتى إذا حضر أحدهم الموت چې کله مرګ راشي دوی ته قال إني تبت الآن یا الله وی توبه مې وویسته الله وی د دې خلکو توبه نه قبلوم د دې خلکو توبه نه قبلوم چې مرګ راشي او دوی توبه وباسي او سوال دا دی مرګ به کله راشي پته نشتی نو بیا توبه ولې نه وباسي کېدای شي اوس مرګ راشي کېدای شي که نه شي کېدای که مرګ راغی توبه نه شي ویستی او تعالی نه دی ویستی توبه دغه شان لار خو چې دا روح راورسېدې مرۍ ته او ګناهګار وایي توبه والله ورته وایي الآن د ده به څه احساسات یې تاسو اندازه ولګوئ دی به څه سوچ کوي تاسو اندازه ولګوئ چې موقع ورته نه میلاویږي د توبې الله سوي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ایمان والو دي سنه چې دا بچي دا مال تاسو ګره د الله دین نه واړي او د الله دین نه مغافله کی ګره نه اوله کوي د الله په دین کې مال دي ته وکي دي من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکې د دینه چې مرګ راشي فيقول ربي لولا أخرتني نبي ابا چغوي چې الله لګ دې لیټ کړي وي الى اجر قریب لنیټي پوری نږدې نیټي پوری ولې سدي کول چې وغواړي فاصدق واكن من الصالحين يلا ولګ بستا په دین کې مال ولګوم او په نیکانو کې بزان راولم وس الان والصدقه ورکه اوس د الله په دین خرچ کې اوس ته په نیکانو کې ځان راولي نو بیا الله وتم خبره کې او اعلان ووري د الله طرفنا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله یزګره چې نیټه پوره شي نو نه مخکې کوم نه ورسته کوم په دې کې اسنه کی سبحان الله دې ته غوږ کې دي ناشنا آیتونه دي د انسان په دې جسم باندې چې کوم ویښته دي دا ودرې او که چېرته هم پکې د زړه نه سوچ وکړو حتى إذا جاء أحدهم الموت الله وی چې کله مرګ راشي نو سوی قال رب ارجعون یا الله ما واپس که دنیا ته مرګ په وخت کې دا چغه والی کېږي څه کوې چې واپس کېږي بچو پسې ځي که که نه هغه بنګله دې ګورې هغه کور دې ګورې تا چې جوړ کړی که نه هغه پټو پسې ځي هغه جیدادونو پسې ځي ښځه راته ګوره رایاده شوې ده که څنګه نه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت یا الله واپس مې که لږ نیک اعمال به وکړم
الله ورته داسې مضبوطه خبره ورته وکړه چې هغې کې هېڅ شک نشتي کله هېڅ چرې نشي کېدی یالله نو ده چې دا خبره وکړه إنها كلمة هو قائلها الله ویکړه یو خبره ویکړه الله اکبر هیڅ اعتبار دې خبره لنشته الله کلمة هو قائلها خبره دې ویکړه ما واپس کړو چې څوک به غواړي ما واپس کړو زه به واپس کوم بدي توكيلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللو شاتت لنشتي مخامخ برزخته برزخ جون بتير والوالي دا خود را پاسیدو پوری الى يوم يبعثون نو بدي توكيلي فإذا نفخ في الصور کله چې شپېلې ولش بوكي وكليشي بشبيليك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله نبدي بمنسك بين سبوني ونبدي يوبل تقوسكي نديت قورا فمن ثقلت موازينه نو دا چا تلی چی درنیش دنیکیانو فأولئك هم المفلحون دا خلق کامیاب چی والله دی منکساتیر دی حالاتو نداو اوری ومن خفت موازینو او دا چا تلی چی سپکی شوی دنیکیانو درنی شوی دا بدیانو فأولئك الذين خسروا أنفسهم الله يدخل كوبيلو قل زانون وبيلل وسمي وبيلل في جهنم خالدون هميشه د پاره په جهنم کې عذاب ته ګور صد دردناک او سخت عذاب دی تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله پړ مخې به پراتی به دی ور کې او دا ور به دی مخونو ته رسي دومره خو به دغې زورور لمبۍ چې مخ ته به رسي د الله له طرف نه به ورته آواز وشي ألم تكن آیاتي تتلى علیکم زما ایتونه نه بیانولی کېدي تاسو ته څنګه فكنتم بها تكذبون دروغجن به مو ګڼل هغه ایتونه جواب به دوی سو کې ناشنا جواب وکړي سو سره نشته چې ووایي مدقه ورسره ده دا به حقیقت وایي جهنمیان قالوا ربنا ای ربه زمونږه غلبت علينا شقوتنا يلا نوري سم نشته خو بدبختي را باندې زور ور شي بدبختو وكنا قوما ضالين منګه گمراه او پاسل کیو بيد الله نه به طلبو کی په خبرو کې به طلبو کې اسم خبر روانه کړي س ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يلا منګه وباسو دې جهنم او کوم بیا دې ګناونو تر واپس شونه بیا به یقینا ظالمان رب العالمین ولا جواب ورکي غوډي سخت قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بوته کوری شي په جهنم کې اوسېږي ما سره به خبرې نه کوي سحال به دوی چې کله د الله طرف نه دوی ته ویل شي چې کوری شي نن خبره پراخه نن بازار وشتي پیسې مشتي سامان مشتي هر څه کې دیش سبب نه بازاري نه به پیسې او نه به ساماني خو حساب کتاب وي نه نرسشتي ځواني مشتي روغ بدن مشتي مال مشتي فارغ وخت مشتي هر څه شتي دې هر څه نه فائدہ واخله مخکې دې چې आवाज وشي چې مخکې دې چې आवाज وشي چې پلانې مړ ځوانان لکه نن سبا روان دي ځوانان نو به موت ست په انتظار نشي
او کته دا وی چې لا وخت ملک دی نه دا هغه ماشوم د دې مسلې په باره کې وماله څه جواب راکې چې د مور د خېټې نه راوته نه و په خېټه کې دننه مړ شو هغه بس او دا هغه ماشوم د مسلې په باره کې وماته سوي چې د مور د خېټې نه راوته 2 ورځې بعد مړ شو کال بعد مړ شو په کال بعد مړ شو ته خو 10 کاله تیر کړو 20 تیر کړو 15 تیر کړو 40 تیر کړو 50 تیر کړو د الله بندش په تکاله تیر کړو ته وسو ولا وختي نو خپل جون شروع کړي نوې جون هغه جون چې وای کی ستاره به ته د رب العالمین سره او دا خبره ته حکم په اخره کې چې دا ته هم چې ګوره هر سنوټ کیږي او دا غیبت تپوس کی رب العالمین قسم خلل په خپل ځان باندې اسنه چې کال تیر شو خبره ختمه شو خبره نه ختمه الله سوی او دې ته غوږ کړي او قسم وته غوږ کړي زړه ته کوزه کې جدا نه چته یې رنش فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون پیغمبر استا پر رب می قسمی چې دې ټول نه به تاسو نه کوم چې څه سې کړی الله چې بغیر د قسم نه خبرو کې خو پوره ده کنه خو چې بلا قسم مو خوري او په ځان باندې خوري قسم اجمعین د ټول نه به تاسو کو دا اعمال مبارک چې دوی کړی او عمل خو ټول نوٹ کی اخو یو ناشنا کتاب د عمل نامه هر څه پکې روان دي کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون هر څه نوٹ کیږي غم مکو دا هر څه راويشته کیږي د قیامت پورس سوی الله چې د انسان داونه وي چې الله ما سره ظلم وکړو نو د قیامت پورس به الله څه کوي کتاب یلقاه منشورا الله هر انسان ته یو کتاب مخې ته کوم هغه به درې کوله و پروتي عمل نامه به د انسان به حیران شي چې دې سره سو کما الله به تاسو یو دې ته وکړي اقرا کتابک كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا کتاب خپل وای کنه عمل نامه استعمل نامه او د ځان سره خپل حساب وکړي چې تر جنت حقداري کې تر جهنم حقداري دا ټول دې لپاره چې دا راخکاری شي چې الله سبحانه وتعالى ګوره ظلم نه کوي چې سره عمل نامه مطلب خپل درکې وی ګوره پلانیا نه پدې کې زیاتې شوی نه پدې کمې شوی بلکې لا دای د سره کړی دا چې نیکیانی لسچندا وسوا دا غینم زیات دی لیکلی دي بدید له صرف عقل کړی د کوم چې کړی دا توبه دي تبه نه دی وستي دې کې چې مسله جهنم ته ځي دا وسمر بدبخت انسان نو دا هر څه نوٹ کیږي او زه ما تاسو په درس کې پر دا خبره کړم چې مونږ کې هر انسان لګي دی اوس یو کتاب لیکي دا کتاب مارکیټ ته کله راوځي قیامت پورس ساخو خدای چې سبق لیکي لیکا نور خو خيارې په دنیا خپوي سخپل مرزي